حجره د جرګو د مرکو ده د سپېڅلو میلمنو ده د وړو ده د زړو ده د ظلمو ده د سړو ده دا حجره د پښتنو ده د اخلاقو سرچینه ده د یووالي ضابطه ده دا د زده کړې مدرسه ده دا د علم اداره ده د اسلام او د پښتو ده دا حجره د پښتنو ده دلته خې خوږې خبرې د ژوندون د خې خبرې د کاکا د خولې خبرې د بابا پخې خبرې د مانو د زمانو ده دا حجره د پښتنو ده دلته ټول سره یو ځای وي که ډوډۍ وي او کچۍ وي په شریکه یې نمړۍ وي دا یې شان د ورورولۍ وي د غمونو د هادو ده دا حجره د پښتنو ده که تپوس وي که پوښتنه د میلمه کور به پالنه وروستو څوک نه وي د سنه نه وي یو بل ته کتنه رشته مو د پیړو ده دا حجره د پښتنو ده حجره د جرګو د مرکو ده د سپېڅلو میلمنو ده د وړو ده د زړو ده د ظلمو ده د سړو ده دا حجره د پښتنو ده د اخلاقو سرچینه ده د یووالي ضابطه ده دا د زده کړې مدرسه ده دا د علم اداره ده د اسلام او د پښتو ده دا حجره د پښتنو ده دلته خې خوږې خبرې د ژوندون د خې خبرې د کاکا د خولې خبرې د بابا پخې خبرې د مانو د زمانو ده دا حجره د پښتنو ده دلته ټول سره یو ځای وي که ډوډۍ وي او کچۍ وي په شریکه یې نمړۍ وي دا یې شان د ورورولۍ وي د غمونو د هادو ده دا حجره د پښتنو ده که تپوس وي که پوښتنه د میلمه کور به پالنه وروستو څوک نه وي د سنه نه وي یو بل ته کتنه رشته مو د پیړو ده دا حجره د پښتنو ده